أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه خځه هم پر تاسو حرام دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه خځه لدینه مستثنا دي چې په جنگ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسو اطاعت لازم کړای شوی دی. لدې پرته چې نورې څومره خځې دي تاسو ته د خپل مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوی دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولي، نه دا چې په آزاد شهوترانی لاس پورې کړی. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلي، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مہر ورکړي. البته د مہر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسو په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باکې نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او له تاسو څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړي شي، هغه د ستاسو د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسو په لاس کې وي. الله ستاسو د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسو ټول د یوې ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړي او په ښه معروفه توګه د هغو مہر ورکړي ترڅو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانی پسې ونه ګرځي او نه په غلا او پټه یارانی وکړي. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمنی غوره کړي نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسو څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. خو که تاسو له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسو لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي هغه چا چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسو نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسو لوري ته د خپل رحمت ته پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو
الله تاسو ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي او کوم خلک چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسو له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله پر تاسو د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان به وسه یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مخوري راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښي سره وي او خپل ځانونه مو وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسو مهربان دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسو له هغو سره ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسو ورڅخه منع کیږئ نو تاسو وړي ګناهوي به مونږ له حساب وګرځو او تاسو به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او چې الله له تاسو نه جنو ته د جنو نور په پرتله زیات ورکړي دي د هغو هیله مکوي. د نارینه برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړي په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او موږ د هغه ترکیه حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوانی پریږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسو لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ بشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینه پر ښځو مسلط اداره چین دي لدې عمل چې الله د هغو جینو ته پر جینو نورو لوړتیا وربخلې ده او لدې کبل چې نارینه خپل مالونه لګوي نو کومې ښځې چې صالح دي هغوی د فرمان مننې خوی لري
او د نارینهو په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسو چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونو څخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداري شي نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسو چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي. الله په هر څه پوه او باخبره دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او تاسو ټول د الله بندگی وکړئ. له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ. له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ. له خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ. او له خپلوانو گاونډیو سره، پردیو گاونډیو سره، د څنګه ملګری او پردې سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسو په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ. باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګیرنه مغرور وي او په خپل لوړتیا ویاړي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای. که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
تیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلي او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي. هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړای. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنانو کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته منځدې کیږي. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته منځدې کیږي تر څو چې ملنبلی نه وي مګر دا چې په لار تیریدونکي یعنی مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسو ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه نه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بېشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تا هغه خلک لیدلی دي چې هغه ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده. هغوی خو په خپل د گمراهۍ خریداران ګرځېدلی دي او غواړي چې تاسو هم لار ورکه کړئ. الله ستاسو دښمنان ښه پیژني او ستاسو د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. د يهوديانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د تعانی په توګه وایي راینا خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی لپاره ښه او مناسب خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نغمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
هغه خلکو چې کتاب درکړای شوی هغه کتاب ومني چې مونږ اوس نازل کړای او د هغه کتاب تصدیق او ریښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود پر دې ایمان راوړي مخکې له هغه چې مونږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړیو او په یاد لرئ چې د الله حکم نافذي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله یوازې شرک نه بخي د دین پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د هغه چاته خوښ شي وربخي چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیر لوی ګناه خبره وکړه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیات پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو دی وی ذری په اندازه هم ظلم نکي انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا کنو ګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یو ګناه کافی ده ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیاته هغو خلکو ته ندي کتلی چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا همداسې خلک دي چې الله پر لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نو ورکړی أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی که دا خبره وینو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا خو له هغو څخه ځینو پر ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړو او مخړونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافی ده إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن په ټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور په ټوکي ورکو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي
الله ډیر زورور دی او د خپل فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کوم خلکو چې زموږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به موږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به موږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنانو د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ای پیغمبره تا هغو خلکو ته ندی کتلی چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپل چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه ډیر لرې باسي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې هغه ته ویل کیږي چې راشي د هغه شی لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته نو تا هغه منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته لراتګ نه ځانونه ګوښه کوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې دوی له خپل لاسه جوړ کړی غم پرې ووريږي. په هغه وخت کې به دوی تاته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې مونږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او مونږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي.
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي، له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لېږلی دی د دې لپاره مو لېږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه ای محمد، ستا په رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پایه ومني. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. کوم هغه ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژني یا له خپل کورونو څخه ووځي نو له هغه څخه به ډیرو لږو کسانو پر عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغه ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډیر خوالي او زیاتې ډاډینې موجب او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي ده. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای مؤمنان، هر وخت د مقابلې لپاره چمتو اوسئ. بیا چې څنګه وخت مومي د بیلابیلو ټولګیو په توګه ووځئ یا یو موټی. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. ولئن
أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که د الله له لوري پر تاسو لورینه وي نو وایي او په دا شان وایي چې د چا خبره ستاسو او د هغه تر منځه د دوستۍ خو سره کومه اړیکه نه وه چې کاش کې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دا سه خلکو ته د ښکاروي چې د الله په لار کې جنگیدل هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي. نو چې د الله په لار کې وجنګيږي او وژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لار کې د هغو بېوسې نارینه‌و ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګیږئ چې کمزوري کړای شوي دي تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کوم خلکو چې د ایمان لاره غوره کړې ده هغوی د الله په لاره کې جنګیږي او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګیږي. نو د شیطان له ملګرو سره وجنګیږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلی دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره پکار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ. دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره ده او پر تاسو به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. پاتې شو مرګ نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ
که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لوري ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي ورته ووایه هر څه د الله له لوري دي اخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اے انسان تا ته چې هر ښېګڼه در رسیږي دا د الله په پیرزوینه رسیږي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله ده. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لېږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافي ده. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې ته د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لېږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هغوی په خوله وایي چې مونږ فرمان بردار یو خو کله چې ستا له څنګ نه لرې کېږي نو د هغوی یوه ډله د شپې له مخې سره راټولیږي ستا د خبرو په خلاف مشورې کوي. الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي. ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه همغه د توکل لپاره کافي دی. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا دا خلق قرآن ته نظر کیږي که دا د الله نه پرته د کوم بل چا له لوري وای نو په دې کې به ډیر څه ګډ وډ بیان موندل کېده. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي په داسې حال کې چې دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نو اے پیغمبره ته د الله په لار کې وجنګېږه ته له خپله ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤول نه یې. البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه. لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي او الله په هر شي نظر لرونکی دی. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا.
او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ یا لږ تر لږه په همغه شان الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته او د الله له خبرې ډیره زیاته ریښتینې خبره د بل چا کېدی شي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسو څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسو په منځ کې دوه مفکورې موندل کیږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي دي. آیا تاسو غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسو هدایت وکړئ؟ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپل کافران دي همغسې تاسو هم کافران شي تر څو چې تاسو او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسي تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي او که هغوی له هجرت نه من راوړي نو چیرته چې ومومئ وینیسئ او ویې وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسو تړون وي. د غراض هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسو ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي نه له تاسو سره جنگیدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلای نو هغوی به پر تاسو مسلط کړي وای او هغوی به هم د سره جنگیدلی وای. له دې کبله که هغوی له تاسو نه څنګ وکړي او له جنگیدونه لاس په سر شي او تاسو ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسو لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. تاسو به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسو سره هم په امن ووسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک ستاسو له مقابلې نه په څنګ نشي او تاسو ته دروغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانه خلي، نو چې هر چیرته مو وموندل وینیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره مونږ تاسو ته ښکاره سند درکړی دی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووجني مګر دا چې خطای ورڅخه وشي او څوک چې کوم مؤمن په خطای سره ووجني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وجل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي مګر دا چې هغوی خونی وبخي خو که هغه وجل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړونو نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي نو که څوک غلام ونه مومي پرلپسې د 2 میاشتې روژه ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے مؤمنان کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووځئ نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مو وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسو د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره ستاسو لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته. آخر په همدې حالت کې خو تاسو په خپله هم له دینه مخکې اخته شوي وئ بیا الله پر تاسو مهربانه شو له دې امله له غور نه کار واخلئ تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. له مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپل کورونو کې ناست دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی
الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي او بخښنه او رحمت دی او الله لوی بخښونکی او رحم کوونکی دی إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا کوم خلکو چې په خپل نفسونو ظلم کاوه پرېختو له هغو څخه د هغو د ساخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسو په څه حال کې اخته وئ هغوی جواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبورو پرېختو ویل آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسو په هغې کې هجرت کړی وای دا هغه خلک دي چې استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځی دی إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې په رښتیا بېوسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي کېدای شي چې الله هغو ته بښنه وکړي الله لوی بخښونکی او تېرېدونکی دی ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تیرولو لپاره ډیره پراخي ومومي او څوک چې له خپل کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره وځي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو الله ډیر بخښونکی او رحیم دی وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا او کله چې تاسو په سفر ووتلی نو څه باک نشته که په لمانځه کې لنډوالی وکړئ په تیره بیا کله چې تاسو سره دا ویره وي چې کافران به مو وځوروي ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا او ای پیغمبر
کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې نو په کار ده چې له هغو سره یو ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی را دې شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سنبال وسي ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لږ شان غافل شي نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته خو بیا هم څارو اوسئ باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شي نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړئ لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړای شوی دی ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مه کوئ که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي او تاسې له الله نه د هغه څه هیلهمند یاست چې هغوی یې هیلهمند نه دي الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ای پیغمبره مونږ دا کتاب په حق استا لوري ته درلېږلی دی تر څو چې هغه سم لاره چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سمه د خلکو په منځ کې فیصله وکړي ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کېږه له الله نه بخښنه وغواړه هغه ستر بخښونکی او رحیم دی ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما کوم کسان چې له خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خاین او د ګناه په لار روان وي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا دا خلک کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي خو له خدای څخه یې نشي پټولای هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وی چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ په خپل سر واخیست خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي خنو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما که څوک بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي
او له هغه وروسته له الله څخه بخښنه وغواړي نو الله به بخښونکی او رحیم ومومي. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و څوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبال وي. الله پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه هغه نو د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ای پیغمبر کله الله فضل پرتان نه وای او د هغه د رحمت نه برخوردار نه وای نو د هغه یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی گمراهی کې ستاسو غرزولو فیصله کړې و. په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغه له خپل ځان پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی گمراهی کې نه غرزاو او تاسو هیڅ ځان نشو اړولای. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړای دی او تاسو هغه څه خو دلی دي چې تاسو معلوم نو او پر تا باندې د هغه مهرباني ډیره زیاته. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي. هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته
له هغه پرته نور ټول څه بخل کېدای شي چاته چې هغه بخنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په گمراهۍ کې له حق نه ډیر لرې لاړ. هغوی له خدای پرته د ښځینه بتانو بندگی کوي. هغوی هغه باغی شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتی کړی دی. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم، زه به هغوی منحرف کړم، زه به هغوی په هیلو کې واچوم، زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه څیرې کړي، او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راولي. چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوه هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هغه له دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي، خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. د دې خلکو استوګنځی دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. د چارو عاقبت نستاسې په هیلو پورې تړلی دی، نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونه شي موندلی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونه شي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. او څوک دی ښه دینداره له هغه چا نه چې الله ته ځان وسپاره او په نیکوکارۍ لاس پورې کړ، په یوه لاره لوري روان شو، د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه، د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د الله دی او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لتانه د خزو په باب فتوا غواړي وایا الله تاسو ته د هغو په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم درزده کوي چې له پخوا راهیسې تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي، یعنی د هغو یتیم جنو په باب حکمونه چې تاسو د هغو حقوق نه ورکوي او غواړي چې نکاح ورسره وکړي، او د بیوزلو بیوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلن یا مخاړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته چې میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسو د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړونه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولی. له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله ځوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تېرېدونکی او رحم لرونکی دی. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. خو که میړه اړتینه یو له بله بیل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بې نیازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دی. له تاسې نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو هم همدا لارښودنه کړې وه او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې نه منئ نو مې منئ. د اسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هو د هغو ټولو شیانو چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله مالک دی او د کارسازۍ لپاره صرف همغه کافي دی. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة
وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دا څرګندوي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم، او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے مؤمنان، د عدالت لمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. که څه هم چې ستاسو د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپل تاسو یا ستاسو مور او پلار یا ستاسو خپل خپلوانو ته راځي کیږي هم د معاملې لوري شتمن وي او که بې وزله، الله له تاسو نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروي له امله عدالت مه پرېږدئ. او که تاسو ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے مؤمنان، په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې لدینه مخکې هغه نازل کړی دی. چا چې الله د هغه له پرښتو، د هغه له کتابونو، د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په گمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول، بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ، نو الله به هیڅ کله هغو ته بخنه نه کړي او نه به هیڅ کله هغو ته سمه لاره وښیي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ایا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي؟ په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسو ته په خوا امر کړی دی چې په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مه کښینئ تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن
معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دا کافران ستا په باب انتظار باسي که د الله له لوري برای ستا په برخه شي نو را به شي وبوایي آیا مونږ له تا سره نه وو که د کافرانو پله درنه شي نو هغو ته به ووایي چې آیا مونږ دا نشو کولی چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم مونږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاتېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاتېږي او خدای ډېر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دې خواته دي نه پوره ها خواته. څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کومه لاره نشي موندلی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے مؤمنان، د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. که تاسې شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لاره غوره کړئ نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.